अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन यह्ततिब अहदुकुम हुज़मतन अला ज़हरिहि खैरुल लहु मिन अन यसअल अहदन फ़युअतियहु औ यमनअहु। रवाहुल बुखारी। द इस्लाम मुक़द्दस दीन दा यौ कामिल ज़ाबिताई हयात ता। द इस्लाम मुबारक दीन दा द मुसलमान लपार यौ पुरा दस्तूरुल अमल दी। दीन मुक़द्दस इस्लाम फ़क़त बराई मस्जिद नमाज़ मदरसा नीस। दीन मुक़द्दस इस्लाम बराई मुसलमानान यक मुकम्मल दस्तूरुल अमल अस। दर हर कदमी ज़िंदगी बराई मुसलमान हिदायत दारा। बराई बैतुल्लाह हम हिदायत अस दर दीन इस्लाम। बराई रफ्तन बैतुल खला हम हिदायत अस दर दीन मुक़द्दस इस्लाम। वक्ती की यकस बर तख्त बाशा बादशाह बाशा दीन इस्लाम बराई तख्त हम हिदायत दारा। अगर यकस बर तख्तई गोर बाशा बराई मुर्दा व कब्र व कब्रिस्तान हम इस्लाम हिदायत दारा। दीन मुक़द्दस इस्लाम अज़ मुसलमान तक़ाज़ा में कुना उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। असर तापा अज़ बुलूग़ तारफ्तन बक़बर तमाम ज़िंदगी शुमा बायद दर गालिब इस्लाम व दीन बाशा। अज़ी वजह कुरान करीम एलान में कुना इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बराई ज़िंदगी तीर करदन मुसलमान यक राहदार के ओर इस्लाम में गोया। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। खुदाम मर्द या जन, खुदाम फर्द या कौम कि बग़ैर अज़ उसूल इस्लाम बग़ैर अज़ तरीक़ई इस्लाम बर दिगर तरीक़ा ज़िंदगी खुद तीर में कुना वो तरीक़ा बनिज़्द अल्लाह ताला मकबूल नीस्त। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। वो कौम वो फर्द वो मर्द वो जन कि बग़ैर अज़ उसूल इस्लाम ज़िंदगी तीर में कुना वो बनिज़्द अल्लाह तावानी व नुक़सानी अस्त। अल्लाह अकबर। अलमा व शुमा हर फर्द अज़ अफराद जामियाई मा व शुमा ज़रूरत दारा बराई दुनिया हर कस हाजत दारा कि दर दस्ती व दरजी भी वो दुनिया बाशा
زیرا که دنیا ضرورت زندگی ما و شماست و قرآن کریم شاهدی میتا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد کہ انسان ہمراہ مال، انسان ہمراہ دنیا قلبا و طبعا محبت دارا. وقتی که ما ضرورت داریم به دنیا، مجبور هستیم برای حصول دنیا. شما ضرورت داری برای حاصل کردن دنیا کدام طریقه است که ما دنیا را جمع کنیم، حاصل کنیم؟ دین مقدس اسلام برای مسلمانها اولین طریقه حصول مال تجارت را منتخب کرده. در قرآن شریف آیت است در سورة الجمعه الله تعالی امر میکنه فاذا قضیت الصلاة، وقتی که شما مردم بروز جمعه برای نماز جمعه دکانهای خود را بند میکنی، دفتر را مارکیٹ را بند کردی، به مسجد آمدی برای نماز. وقتی که از نماز فارغ شدی چه کنی؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. وقتی که از نماز فارغ شدی به طرف خانه نروی، فانتشروا فی الارض، در زمین منتشر شوی، وابتغوا من فضل الله، دنیا مال اینا الله تعالی فضل خود گفت، فضل خدا طلب کنی، رزق حاصل کنی، تجارت بکنی. لہذا اولین راہ، اولین طریقہ کہ اسلام برای مسلمان منتخب کرده وہ طریقہ تجارت است. حدیث شریف است در ترمذی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان میکنه التاجر الصدوق يحشر مع الشهداء والصديقين. تاجران امتی ما، تاجران این امت، نبی علیہ السلام میں گویا کہ تاجران این امت در روز قیامت حشر اونها همراه شهدا و همراه صدیقین میشه. حشر تاجران همراه شهدا میشه، حشر تاجران بروز قیامت همراه صدیقین میشه. چرا؟ زیرا که طلب الحلال فریضة بعد الفریضه، بعد از اسلام و ایمان، بعد از فرائض اسلام، چیزی دوم که بر ذمه ما و شما لازم است و حصول رزق حلال است. وقتی که یک تاجر تجارت میکنه به طریق تجارت رزق حلال پیدا میکنه، این کس به نزد الله تعالی اینطور قدرمند است، این کس اینطور فضیلت داره که حشر او در روز قیامت همراه شهدا و صدیقین میشه. و دوام طریق، راه که دین مقدس اسلام برای مسلمان منتخب کرده. هر مسلمان ضرورت داره برای دنیا. دین مقدس اسلام مسلمان را نشان میتا که اگر شما ضرورت به دنیا داری و پیسه نداری که تجارت بکنی، برای شما دوهم راه کسب است، مزدوری است.
مزدوری کنی، کسب و کار بکنی، از طریق کسب و کار رزق حلال پیدا کنی. روایت ترمذی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان کرد. یک صحابی پرسان کرد یا رسول الله ای الاعمال افضل، در تمام اعمال بهترین عمل کدام است؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب داد که بهترین عمل اکل الرجل من عمل یدی، بهترین عملی است که کس از دست خود بخوره. اگر یک مسلمان مزدوری کنه، کسب کنه، به سبب کسب و مزدوری پیسه حاصل کنه و پیسه بخوره، این بهترین عمل است در نزد الله تعالی. لہذا مزدوری کول، کسب او کار کول او یا تجارت کول دا د مسلمان لپاره محبوب ترین لارې دي او دا د مسلمان لپاره بهترین لارې دي. احیاء العلوم کې امام غزالی رحمه الله واقعا نقل کړی ده چې سیدنا عیسی علیه السلام په لاره روان و، په یو غره باندې راغی. په دې غره کې یو غار دی، په دې غار کې یو کس ناست دی عابد عبادت کوي. سیدنا عیسی علیه السلام هغه کس ته سلام کوي، وروسته تر سلامه پوښتنه کوي چې ته دلته څه کوې؟ هغه کس ورته وایي چې زه خو دلته عبادت د الله تعالی کوم. عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته اولاد نه لرې، کور نه لرې. هغه عابد ورته وایي چې اولاد لرم، کوروالا لرم، بچان لرم، و د هغو دپاره زه مزدوري او د دنیا کار نه کوم، ځکه زه وزرګ یم، زه نیک یم، زه د دنیا کار نه کوم. زما یو بل رور دی، هغه د دنیا کسب و کار کوي، نو زما بچان هم هغه ساتي، زه د الله جل شانه عبادت کوم په دې ځای کې. سیدنا عیسی علیه السلام پوښتنه کوي چې ستا څومره وخت کېږي چې په دې ځای کې د عبادت لپاره؟ هغه عابد ورته وایي چې 350 کاله، 350 کاله کېږي چې ما د دنیا کار نه دی کړی، 350 کاله کېږي چې زه دلته عبادت کوم. سیدنا عیسی علیه السلام ورته وایي هغه ستا ورور چې مزدوري کوي، حلال رزق پیدا کوي، خپل کور هم ساتي او ستا اولاد هم ساتي، د هغه د یوې ورځې ستړیا، د هغه د یوې ورځې تکلیف دا ستا تر دې 350 کاله عبادت زیات ثواب لري. ولی ځکه هغه ستا ورور فرض عمل کوي، حلال رزق ګټل، د حلال رزق دپاره ستړیا کول دا د دین د طرفه، د اسلام له طرفه پر مسلمان باندې لازمه ده. او ته چې دلته په دې غار کې ناست یې، ته نفل کوې، نو تر نفلو د فرضو ثواب ډېر دی. بعضې خلک د دنیا کار نه کوي خو دنیا غواړي. بعضی مردم اینطور است که مزدوری نمیکنه، تجارت نمیکنه، کسب و کار نمیکنه،
ولی شوق دنیا داره. بعض اونها برای حصول دنیا دست خود را به دیگران دراز میکنه، سوال میکنه، یا در مسجد استاد میں سے سوال میکنه مریض داریم برای خدا همراه ما تعاون کنی، یا در راه استاد باشه سوال میکنه. این عمل در اسلام سخت حرام است، این عمل در اسلام منع است. اسلام دین سوالگری نیست. اسلام به مسلمانان اجازت سوال نمیده. چرا؟ وقتی که یک سائل سوال میکنه به دیگران دست خود دراز میکنه. در سوال کردن سه قبائح، سه شنائع، سه بدی است. اول، کدام کس مرد یا زن کی سوال میکنه ای در حقیقت از خالق به مخلوق شکایت میکنه. وقتی که یک زن از خانه خود بیرون بروه و به خانه های همسایه بروه، از اونها چیز بخواه، اگر به شوهر او معلوم شوه و ناراض میشه که شما شکایتی ما کردی، بیعزتی ما کردی، که به خانه همسایه رفتی، از اونها خواستی، وقتی که ما زنده هستیم موجود هستیم ما کفالت روزی شما بکنیم، شما بس چرا میری به خانه همسایه؟ خاوند شوهر بر زن خود غیرت میکنه. الله تعالی اغیر است در تمام کائنات، از تمام کائنات الله تعالی غیرتمند است. الله تعالی این چیز را قبول نداره که بنده الله دست خود را به بنده دیگر دراز کنه. به این عمل الله تعالی ناراض میشه، به این عمل الله تعالی خفا میشه. دوم، وقتی که یک مسلمان به دیگر دست خود دراز میکنه، سوال میکنه، این در حقیقت تذلیل خود است. در دین اسلام به مسلمان اجازت نیست که خود را ذلیل بسازه، اجازت نیست. شما خو اکرم المخلوقات هستی. ولقد کرمنا بنی آدم خلق لكم ما فی الارض جمیعا. تمام چیزهای زمین الله تعالی اعلان میکنه که ما برای شما پیدا کردیم. شما باید تذلیل خود نکنی، به دیگران دست خود دراز نکنی. این تذلیل است، اسلام اجازتی کار نمیده. سوم، کدام کس کی سوال میکنه و کس به مسئول اذیت میرسانه. شما دیدی در بازار، در راه، در چراهی کدام مرد و زن کی سوال میکنه، اکثر مردم نمیتوانه که به سبب اونها شیشه موتر خود را پایند کنه و می آیا یک بار نی، دو بار نی، 7 بار نی، 10 بار. اگر شما اونها را بگویی که برو برادر ما نداریم، امرای ما تو طاقت نیست، و شما را اذیت و تکلیف میرسانه. لہذا سوال منع است، سوال حرام است، از این وجه که شکایت از الله است. سوال منع است به این سبب که سوال کردن زلالت خود است، تذلیل خود است. سوال منع است به این سبب که در سوال اذیت به دیگر مسلمان است.
چهارم سوال منع است. به این سبب وقتی که شما از دیگر کس سوال میکنی و اون را مجبور میسازی، وقتی که او کس به خوشی دل به شما پیسه نمیتا، به سبب شرم، به سبب حیا یا به سبب مجبوری میتا، ایمال برای سائل، برای سوال کننده حلال نیست، حرام است. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. مال مسلمان بغیر از خوشی دلی او به دیگر کس جائز و روا نمیشه. اگر شما ضرورت مال داری تجارت بکنی، اگر شما ضرورت مال داری کسب و کار بکنی، مزدوری بکنی، یہ غلط نیست. الکاسب حبیب الله، اگرچه حدیث در صحیح کتابها پیدا نشدی حدیث به نام حدیث، ولی یک مشهور جمله است که الکاسب حبیب الله، مزدورکار که مزدوری میکنه، عرق ریزی میکنه، به سبب مزدوری و عرق ریزی مال پیدا میکنه و محبوب ترین بنده الله تعالی است. من بات حدیث ترمذی است، من بات کالا من عمل یدی بات مغفورا له. کدام کس کی تمام روز مزدوری کنه، دکانداری، ریڑیبانی کنه، زراعت و کشتکاری کنه، وقتی که در شب و خو میشه، در این حالت که به سبب مزدوری مانده باشه، کالا من عمل یدی، به سبب مزدوری او کس مانده باشه، بات مغفورا له. الله تعالی به سبب این ماندگی که او در مزدوری، در تجارت مانده شد، الله تعالی تمام گناه او را معاف میکنه. شما ضرورت داری، خوب است که ضرورت داری، کار بکنی، تجارت بکنی، ولی دین مقدس اسلام اجازت نمیده که شما سوال کنی، به دیگران دست خود را دراز کنی. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم در مسجد نبوی بود، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آمد، از اونها خواست کدام کس تیار است، کدام کس حاضر است که همراه ما بیعت کنه. حضرات صحابه کرام پرسان کرد یا رسول الله، ما خو همراه شما بیعت کردیم بر ایمان و بر اسلام، البر چی بیعت کنیم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که کدام کس تیار است که همراه ما بیعت کنه بر این که آینده ما از کدام کس سوال نمی کنیم. متوجه شوی، کدام کس حاضر است که همراه ما بیعت کنه که ما آینده سوال نمی کنیم از مردم، ما به او کس ضمانت جنت میدیم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ضمانت میکنه که ما ضامن جنت هستیم، ولی شما همراه ما بیعت کنی که ما سوال نمی کنیم، به مخلوق دست خود راز نمی کنیم. مخلوق چی داره؟ در دست مخلوق چی است؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یک روز به ما نصیحت کرد. به ما چی گفت؟ لو اجتمع الانس والجن على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اے ابن عباس، اگر تمام انسانان دنیا و تمام جنات دنیا جمع شوا بر یک گپ
تمام انس و جن یہ فیصلہ کنا کہ ما به ابن عباس فائدہ میں رسانیم، اگر در نصیب شما نفع نبود تمام مخلوق نمی توانا کہ به شما نفع برسانا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر تمام انس و جن جمع شوا فیصلہ کنا کہ ما به کس نقصان میں رسانیم، اگر در نصیب و تقدیر شما نقصان نبود نمی توانا کہ به شما نقصان برسانا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر نوشته شد، در ازل درباره هر کس فیصله شد، آل صحیفه خشک شد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. ہر فیصلہ اللہ تعالی اعلان میں کنا، ہر فیصلہ کی ما کردم دربارہ انسان درو تغییر نمی آیا، کدام کس نمی توانا کہ درو تغییر بیارا. اگر یک کس 1000 مرتبہ در دست خود را دراز کنا بدیگران، اگر در نصیب او رزق نبود، اگر در نصیب او مال نبود، در دست و جیب او مال نمی آیا. وما انا بظلام للعبید، ما که کدام فیصله کردیم برای بنده او فیصله ظلم نیست، فیصله الله تعالی پر از حکمت است. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از صحابہ کرام بیعت خواست کہ ہمراہ ما بیعت کنی بری کہ شما از کسی هیچ وقت هیچ سوال نمی کنی. صحابہ کرام ہمراہ نبی علیہ السلام بیعت کرد. راوی می گویا کہ از جمله اونها یک صحابی ما یک روز دیدیم بر اسب خود سوار بود، در دستی او ما ورا غمچینه می گوییم با کدام چیز که اسب میزنه، از دستی او چیز پایند رفت، او به دیگر کس نگفت که این چیز با ما بیتی، خود از اسب خود پایند آمد او را بالا کرد. یک شاگرد به او گفت که حضرت چرا به ما نگفتی که ما به شما بیتیم؟ او گفت که ما همراه نبی علیہ السلام بیعت کردیم برای که ما از کسی سوال نمی کنیم، ما سوال نمی کنیم. و سوال کردن اینطور خطرناک عمل است. من سأل الناس وعنده ما يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وفي رواية شموخ. کدام کس که از مردم سوال میکنه و همراه او اینطور چیز موجود باشه که او را از سوال مستغنی میکنه، اگر همراهی کدام کس اینطور چیز بود که او از سوال مستغنی بود، پس او باز هم سوال میکنه. و کس در روز قیامت در کدام حالت می آیا؟ جاء یوم القیامه و فی وجهه کدوح. در روز قیامت به این حالت، در این حالت به قیامت به میدان حشر حاضر میشه که بر چهره و بدن و گوش نباشه، چرا که کس در دنیا خود را ذلیل ساخت، ال در روز قیامت الله تعالی او را رسوا میکنه. و به سبب سوال پیسه هم پیدا نمیشه. در یک حدیث مقدس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قسم خورده بر 3 گپ، و را یاد کنی شما هم. بر 3 چیز نبی علیه السلام قسم خورد. اگر نبی علیه السلام بغیر قسم به ما و شما کدام اطلاع بته
ما و شما بروغ قول نبی علیہ السلام ایمان داریم وقتی که نبی علیہ السلام قسم بخوره معلوم است که او گپ چطور مهم است. اول نبی علیہ السلام قسم خورد که ما قسم می خوریم بری کدام کس که همراهی والدین با کدام قسم زندگی تیر کنه اولادی او همراهی او اتر می کنه. اگر شما قدر و عزت والدین خود کردی وقتی که شما پیر میشی و اولاد شما جوان میشه اونها پس احترام و قدر شما میکنه. ولی اگر شما ناقدری و بی احترامی والدین کردی نبی علیہ السلام قسم میخوره که اولاد بس اطاعت شما نمیکنه. پس اولاد شما در وقتی که شما ضعیف شوی و بی احترامی و بی قدری شما میکنه. دوم کدام کس که بزنی حریم دیگر مسلمان نظری گناه کنه هر حرکت که یک کس همراهی حریم دیگر کنه این قرض است همراه خانه او کار ضرور میشه. که یو چا د بل چا و ښځې ته په غلط نظر وکتل د ده و ښځې ته به خامخا په غلط نظر کتل کیږي. پر دې نبی علیہ السلام قسم اخیستی دی که یو چا د چا و ښځې و حرم ته لاس وغځوي ګناه یې وکړه ده د ده د ښځې سره به ګناه کیږي. پر دې نبی علیہ السلام قسم اخیستی دی خلاصېدلی نشي. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د دې حدیث شریف په تشریح کې فرمایي و یو زرګر و هغه زرګر ډېر عابد او نیک سړی و د هغه کوروالا هم ډېره عابده او نیکه وه ډېره دینداره ښځه وه. د کور دپاره یو مزدور نیولی و هغه مزدور به د کور سودا راوړل په دروازه کې به یې غږ وکړي چې سودا مې راوړې ده هغه د زرګر ښځې به راغله پرده به یې وکړله هغه سودا به یې ویوړله مزدور به په خپل طرف لاړی. دا سلسله روانه وه. هغه مزدور ډېر دینداره و د دغه زرګر ښځه ډېره دینداره وه زرګر هم دینداره و. یو وخت داسې پیښه سول چې مزدور سودا راوړله اواز یې وکړي یوه ښځې ته د زرګر چې سودا مې راوړې ده. د زرګر ښځه چې کله دروازې ته راغلل غواړي چې سودا راواخلي چې لاس یې ور دباندې کوي لاس یې ور وایستي هغه مزدور دا ښځه تر لاس ونیوله د ګناه په نیت اراده و مطالبه د ګناه یې وکړل. ښځې نارې کړلې چې د خدای روی دی مه کوه خو خیر یو څه زورې ووالې اخر ښځې ځان خلاص کړي خو د ښځې لاس مزدور ونیوي په طریقه د ګناه او د شهوت. کله چې شپه سوله زرګر رالی ماښام کور ته ډوډۍ یې وخوړل فارغه سو ارام سو نو دې ښځې د زرګر و زرګر ته قرآن راواخیستی و خپل خاوند ته وویل چې زه ستاسو یوه پوښتنه کوم ته به پر دا قرآن زما سره قسم کوې چې ته به ما ته جواب صحیح راکوې. اول صحیح د قسم یې وکړي ول ما ته صفا صفا حال ووایه تا نن په خپل دکان کې کومه غلطي کړې ده تا څه کړي دي چونکې هغه قسم کړی و هغه ورته وویل چې ما خو بل څه نه دي کړي البته یو ښځه راغلې وه ما ته د بنګړیو اډر را کړی و چې بنګړي را جوړ کا هغه بنګړي ما ور جوړ کړي وه
نن دا راغله بنګړي وړله نو د دې لاس ډیر شایسته وو هغه لاس ما په شهوت باندې په غلطي باندې په بد نیت باندې راونیوي لاس مې ځینې ونیوي خو هغې لاس راسه کش کې بیرته مې پرېښول نو کوروالا یې ورته وویل ول هلته تا په دکان کې غلطي وکړل دلته زما سره هغه عمل وسو وایي چې کله سبا ورځ سوله مزدور راغی مزدور د دې بیبي څخه معافي غوښتله چې ما ته معافي وکړه ما څه غلطي وسول زه خو د دې شی کس نه یم بس پرون نه یم خبر چې څنګه پر ما باندې دا شیطان غلبه وکړه د زرګر ښځې ورته وویله چې دا ستا غلطي نه وه دا زما د خاوند غلطي وه زما خاوند چې و بل چا ته لاس وغځوي د نبی علیه السلام قسم دی چې د ده و کور ته به لاس غځېږي نو ځکه زما سره دا وسوه او دریم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قسم خوري وما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وفي رواية 70 بابا من الفقر کدام کس که بر خود دروازه سوال خلاص میکنه واز میکنه از مردم سوال میکنه الله تعالی برای کس دروازه فقر واز میکنه تا قیامتی کس سیر نمیشه نه کس غنی میشه لہذا کدام فاجعه که در ملت ما و شما روز به روز زیاد میشه که زنها هم در راه سوال میکنه بچه هم از در راه سوال میکنه پیر هم از در راه سوال میکنه جوان هم از در راه سوال میکنه این یک بسیار کلان فاجعه است و یک بدرنگی و بدنمایی است بر چهره افغان و بر چهره اسلام در مدینه منوره آخری حدیث شریف را میخوانیم در مدینه منوره یک کس بود سوال کرد برای خدا کدام چیز بیتی برای خدا کدام چیز بیتی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی او را دید او را گفت که در خانه چی داری گفت یا رسول الله یک کوزه برای آب داریم و یک فرش داریم اسباب خانه نبی علیه السلام او را گفت که بیار اسباب خانه بیار او هر دو چیز نبی علیه السلام برای او فروخت پس نبی علیه السلام برای او یک رسی خرید یک تبر ما تبر میگویم او خرید برای او را گفت برو در کوه مدینه برو اونجا کار کنی و بوٹی چوب بیاری از اونجا بپروشی در بازار وقتی که او رفت چوب را آورد او را فروخت دوباره رفت باز گرفت پس یک وقت نبی علیه السلام او را دید از او پرسان کرد که چطور است حال شما و گفت یا رسول الله الکار برابر است نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود حدیث بخاری است لأن يحتتب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه کدام کس که چوب از کوه بیار او را به او کار مصروف شوه کاری چوب باشه یه بهتر است از این که شما از دیگر سوال میکنی خود را ذلیل میکنی لہذا برای ما و شما لازم است که حوصله شکنی کار بکنیم تجارت بکنیم کسب و مزدوری بکنیم از سؤال جدا احتراز بکنیم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين